السلام علیکم دوستانو، احمد ټایمز ته په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. اوس هغه څوک چې فارغي سړکونو باندې یا سرویس روډونو باندې چې خپل موټر ودروي، نو د کسانو ته به مخالفه ورکړی شي. نو دا مخالفه به چاته ورکوي کیږي، په کم وخت کې به ورکوي کیږي او څومره مخالفه به وي، دغه واړه معلومات ما سره په دې ویډیو کې لیدی شي. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو دوی هم د دې څخه خبر شي او د په اړوند کومه مخالفه چې اعلان کړی شوي ده د دې څخه ځینونه بچ کړي. دوستانو، د ابوظبي پولیسو په خپل رسمي ټویټر پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې د 2 ورځې مخکې ښه موټر چلوونکو لپاره 1500 مخالفې ورکول اعلان وکړ. کم چې دوی خپل موټر په فرعي سړکونو کې ودروي، مطلب سرویس روډ کې ودروي، کم چې دا تاسو ته ویډیو کې هم ښکاري، کم څوک چې داسې موټر ودروي او د لمونځ ادا کوي، نو دې کسانو ته به 1500 درهم مخالفه ورکړی شي. شاید د دغې مخالفو اورېدو سره زموږ ځینې هیوادوال په غوسه شي، خو تاسو غوسه کیږئ. ما اصل کې دغو کسانو ته مخالفو ورکولو نه مطلب دا دی چې که دلته چیرې تاسو موټر ودروئ نو تاته هم خطره ده او هر هغه چاته کم څوک چې دغه سرویس روډ یا فارغي سړک استعمالوي هغو ته هم خطره ده، ځکه کم څوک چې دغه روډ استعمالوي نو هرومرو به دوی کوم ضروري کاري یا به څه ایمرجنسي، نو که په داسې صورت کې چیرې تاسو هلته په لمونځ ودرېدلی وي نو بیا تاسو ته هم خطره ده او هغه څوک چې دغه روډ استعمالوي هغه ته هم خطره ده. دا خو تاسو ته هم پته ده چې دا سړک د څه لپاره جوړ شوی دی. نو همدې له وجې ابوظبي پولیسو دې کسانو ته د مخالفې ورکولو اعلان وکړ. دوستانو، که فکر وکړو په متحده عربي اماراتو کې زیات شمیر مسجدونه وجود لري او اوس الحمدلله زیات پکې خلاص شوي هم دي، نو که چیرې کم چا باندې لمونځ وخت راغی نو دته بالکل هم په لاره کې مسجد ملاویږي ترڅو د هغه مسجد ته لاړ شي او هلته خپل لمونځ ادا کړی شي. که چیرې بیا هم دته مسجد ملاو نه شو نو اکثر اډنو خو تاسو پیژنئ، کم چې د تیلو پمپونه دي نو هلته هم د لمونځ لپاره ځایونه جوړ دي، تاسو کولی شئ چې هلته هم خپل لمونځ ادا کړی شئ. دا خبره دوباره هم درته یادومه، هر هغه کسان چې فارغي سړکونو باندې موټر ودروي او هلته لمونځ ادا کوي، کم چې د تاسو ته ویډیو کې هم ښکاري، نو په دغو کسانو باندې که چیرې شورته راغله نو دوی ته به 1500 درهم مخالفه ورکړی شي. نو کوشش وکړئ دوستانو چې قانون پلی کړئ ترڅو د مخالفو څخه بچ شئ. نننۍ ویډیو هم دومره وه، الله دې وکړي چې تاسو ترې ګټه واخلئ او نور ستاسو ملګري کم چې روزانه په دې لارو ځي راځي، کوشش وکړئ دوی سره هم دغه ویډیو شریکه کړئ ترڅو دوی هم د دې څخه خبر شي او خپل ځانونه د مخالفو څخه بچ کړی شي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې کم څوک احمد ټایمز یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د ځینو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره فالو کړئ. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کومه. حال او آباد اوسئ.